بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو. لطیف مهربان یم تاسو دوست تاسو ملګری د یو نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. هیله کوم چې تاسو به ټول روغ جوړ او آرام اوسئ او ان شاء الله د کرونا له جنجاله به ټول په امان کې وئ. ګرانو ملګرو دې نه مخکې چې نن موضوع باره کې خبرې وکړو تاسو نه هیله کوم که تر اوسه زما د فیسبوک صفحه نه یې لایک کړې دا لایک کړئ او ورسره که تاسو زما د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او زما د ویډیوګانو نه تاسو تر اوسه پورې نه وي کتلي تاسو کولی شئ د هغه نه ګټه پورته کړئ. البته ما تاسو ته هم ښودلي دي ټایم باکس باره کې ما تاسو ته ډېر ویډیوګانې ډک کړی وي. تاسو ټول شکایت دا و چې د ټایم باکس پیسې موږ څنګه افغانستان کې لاسته راوړو دې باره کې ما تاسو ته مفصله ویډیو ډکه کړې ده. دغه په دري ژبه ده تاسو که نه وي لیدلی نو تاسو نه هیله کوم چې تاسو دا ویډیو وګورئ او ورسره نور معلوماتي ویډیوګان هم تاسو کولی شئ وګورئ. ګرانو ملګرو راځو د نن موضوع باره کې. نن موضوع که تاسو دغه یو هفتې را په دې خوا لیدلی وي په فیسبوک کې دغسې عکسونه ډېر زیات رواج شوي دي. ګوره تاسو دغه عکسونه ډېر زیات خلک خپل پروفایل پکچر کې د انځورونه لګوي او دا جوړوي. نو ډېره ته پوښتنه دا پیدا کېږي چې دا عکسونه چېرته په کوم ویب سایټ کې جوړېږي. دا ویب سایټ ګوره ګرانو ملګرو په نامه د photolab.me دی. زه به د دې ویب سایټ دغه لینک ما د دې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته درکړم. همچنان د آی او ایس یا د آیفون د اپ سټور لینک هم تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم او همچنان د انډراید یا د سامسونګ نوکیا او هواوی دغه موبایلونو لینک هم تاسو ته څه کوم په ډسکرپشن کې د ویډیو درکوم. تاسو په هغه باندې کلیک کړئ. که چېرې غواړئ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ اپلیکیشن هم ډاونلوډ وشئ او که د موبایل لارې د کمپیوټر لارې مستقیما غواړئ چې راشئ ویب سایټ ته هم تاسو کولی شئ. ښه اوس راځو فرض کړه مونږ خو اپلیکیشن ډاونلوډ کړو یا ویب سایټ ته راغلو اوس مونږ دې څنګه خپل عکسونه جوړ کړو. فرض کړئ زه ګرانو ملګرو دغسې غواړم خپل عکس جوړ کړم سمه ده زیړ ګوره داسې جوړوم. تاسو په دې تصویر باندې څه کوئ کلیک کوئ. کله چې په دې تصویر باندې کلیک ګوره دغه عادي اله دی دا څه شی دی پس د هغه نه چې دوی هغه ډیزاین ورکړی دلته به څه شی کوئ لاندې ګورئ اپلای ټو یور فوټو یعنې خپل فوټو باندې دا څه کوئ دغه کوم افیکټ چې دی دا اپلای کړئ. سم ده ګوره زه په خپل یو تصویر باندې دا اپلای کوم. زه دلته راځم تاسو وګورئ اپلوډینګ یور فوټو دلته به چک ګوره درې قسمه تاسو ته وایي دغسې او زه ګوره دغسې انتخابوم او دا لږ کوم دا لږ مخکې کومه چې دلته مخ مې معلوم شي سمه ده ګوره دلته کوم دلته لاندې برابروم دا عکس مې ګوره کنټینیو باندې به کلیک کوو مونږ او تاسو. کله چې مونږ او تاسو کنټینیو باندې کلیک ګوره درې پروسس لري یو دوه درې ګورئ دې چې خلاف کړي دا کار هغه نه به تاسو تصویر تاسو سره کوي. تاسو کولی شئ خپل تصویر ډاونلوډ کړئ کولی شئ مستقیما فیسبوک ته ولګئ کولی شئ واتساپ کې ملګرو ته ولګئ کولی شئ ټیلیګرام او دغسې نور شیانو کې هم تاسو ګوره ټویټر کې هم لګوئ شئ واتساپ کې هم لګوئ ګوره دغه یې ما تصویر شو. مونږ چې لږ دغه چپ خواته کړی وای تصویر مو بیخي مکمل صحیح راته او لږ مو وروسته کړی وای سمه ده. دا خو فرض کړئ تاسو تصویر شو تاسو دا غواړئ ډاونلوډ کړئ دغلته به کلیک کوئ ګوره دلته به تاسو کلیک کوئ څه کوي تصویر مو مستقیما تصویر د تاسو ډاونلوډېږي. دغه ګرانو ملګرو د فوټولب باره کې تاسو ته لږ معلومات که تاسو غواړئ تصویر مو دغسې افیکټ یا دغسې شکل واخلئ خپل تاسو کولی شئ دغه قسم دې ته افیکټ ورکړئ. که تاسو دلته راشئ ګوره ګرانو ملګرو ډېر نور زیات افیکټونه هم دي ډېر زیات افیکټونه ګوره ټول په هره تصویر باندې چې تاسو غواړئ یوازې کلیک وکړئ او عکس مو ورته اپلوډ کړئ څه کېږي چې کار کوي. که دا هم نه خوښېږي لوډ مور ووایئ نور تصویرونه هم تاسو ته لوډ کوي. ګورئ ډېر مختلف او ډېر ښه افیکټونه او ښه سټایلونه دي. هر یو چې تاسو خوښېږي تاسو کولی شئ چې خپل عکس ته هماغسې افیکټ ورکړئ او تصویر مو هماغسې ځان ته جوړ کړئ. نو په دې هیله ګرانو ملګرو چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تر بیا تاسو ټول په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ ملګرو د خدای په امان.